ये नामे मज़ा अफगानिस्तान से हरवारा तमाम जहान से। यार ضرورت ول نور سامان دغه سه پچېګانې جوړې کړي موږ ورته پچې وایو تاسې څه ویل ورته چبړې دوی ورته چبړې وایي نو په دې کې دوی لرګي او دغه نور وسایل چې دي له یو ځای نه بل ځای ته انتقالوي په دې خاطر عيد مبارك شي پشي باندې پښتو باندې په پښې باندې دې مبارک واس کړه کوي با دې مبارک واس درېګه کنه پښتونو کوي ښه د اختر مبارکي په خپل ژبه مشو ویلای ته کده نو کده ماشاءالله ډیر غټه کاریا ده اول ورځ هو همدغه مرکزي وایګل کې اختري بیا دویم ورځ چې دغه زیارت کې ورته وای دغه غلطي بیا دریم ورځ یو چوګنګل د ورته وای هغه د یو شمشیر آباد دغه بس منطقو کې دا دریم ورځ اختر دی خو خلک نیمای دی خو راځي نیمای خو اختر څنګه چیرې لاړې چیرې لانړې ولا هم دلته کلی کې خار ته لاړې نه د خار خلک کلو ته راځي د کلو خلک زه خارونو ته تاسو قرار په کلی کې پراته نامستا یارتا یار دهمن تن لړزان سے زو سیر کی درایا مزا افغانستان سے اے شیرین وطن ځوانان کې دي بس او دا ساده پاکول دی اوس د ځوانان دی ټول دی ګره دغه پاکول سره کوي افغانستان زنده باد زنده باد زنده باد ته د اختر په سحر راشه کور بجارو کوم نور د سر خوري کارونه سلامونه جوړ په خیر ستړي مشي دا چې د اختر ورځ شپې دي موږ هم نو ملګرو سره یو اختریز چکر را جوړ کړ او موږ غوښتل چې راشو د درانور ښکلې او ښایسته ولسوالۍ ته هغه ولسوالۍ ده چې واقعیت د رڼاګانو دره ده دا درانور دی په همدغه ځای کې به ځانګړې اختریزه خپرونه ثبت کوو د خپرونې په جریان کې به د ده ځای دود کلتور دا هم راخلو دا به هم تاسو ته رسوو نو ملتیا مو وکړئ زموږ د خپرونه تر وروستیو شیبو پورې وڅارئ تاسې تر شا دغه د طبیعت ښکلې ښایسته منظره وینئ دا د درانور پیل دی موږ چې کوم ځای ته ځو هغه ډېر وړاندې دی نو ملتیا مو وکړئ راسره اوسئ بیا هم ستړي مه شئ افغان صاحب راسره دی دا د همدې ځای اوسېدونکی دی موږ چې بار بار راځو یو ځل د لیدنه خامخا کوو افغان صاحب سلام شي په خیر علي خی جوړې تکړه په خیر راغلی یاستئ افغان صاحب څنګه و اختر څنګه ولا اختر خو ده نن بس دریم ورځ نو ګورو به ان شاء الله خوندور دی او سکار خله ماشاءالله خلک په چکر ته ډېر راغله لږ راغله ولا خلک راغلي کافي ډېر راغلي بس خوام خده نن سبا بس موسم خده خلک هم او
ستاسو دغه د کلي دود به فرق لري یاره خو فرق ختمن لري ځکه دا خو مختلف افغانستان مختلف منطقي خلک هر رقم فرهنګ او رواج او دا وایګل خلکو رواج چې دی مثال دغسې رواج قربانیان چې وکړي بس هر یو خپله یو کرځي او بل کرځي بس درې ورځې پورې همدغه دوام وي او موږ خبر شو چې ستاسو کلي کې اختر نن دی که نه چې دا په څه معنی بس دا درېیم ورځ نه موږ خپله وایګل کړې خو ماشاءالله ډېر غټه کریه ده اول ورځ خو همدغه مرکزي وایګل کې اختري بیا دویم ورځ چې دی دغه زیارت کلي ورته وایي دغلته بیا درېیم ورځ یو چوګنګل د ورته وایي هغه خوا د یو شمشیر آباد دغه بس منطقو کې دا درېیم ورځ بیا اختر دی خوا خلک نیمایي دی خوا راځي نیمایي خوا د اختر ورځ د خو ځانګړی کوم دود نه لري نه ځانګړی دود نشته زه به همدغه کلي کې به قدم ووهو دغه دې ته خو موږ پچې وایو که نه لرګي پکې پراته دي ښه دې تاسې په خپله ژبه څه وایي مونږ دې ته چپړي ورته وایو او بعضې خلک کاجاوي هم وایي خو مقصد مونږ چپړي ورته وایو چې دغه چې دی مثال دغه پټونه یا واښه یا دغسې مثال اوبه راوړو کوم چینې نه دې خاطر استفاده کېږي دا به خپله په کورونو کې تاسو جوړوئ او دا خپله جوړوو ښه دا خو زه به په شا کوم څه ده مسخت دروند نه وي ښه د لرې او پرتو ځایونو تاسې دغه راوړئ لرګي راوړئ پکې دا غلط شو که نه دغه کته دا داسې کېږي که نه وګوره ښه همدا رقم راځي که نه که غلط شو غلط شو سړی صحیح دی ښه دا خو اوږې خوږی که نه اوږې نه خوږی نه بیا دغلته یو صادري بیا هماغسې صادر خلک برابري د اوبو کې بیا دا فشا کوي همدغه رقم ته ښه راځه ما ته به لرګي ونیسو همدغسې به غږېږم صحیح ده که نه درنو لیدونکو اکثره په غرنیو سیمو کې هغه سیمې چې له ښارونو لرې دي غرنۍ سیمې دي هلته نو کله چې دوی لرګي راوړي یا ضرورت وړ نور سامان دغسې پچېګانې جوړې کړي موږ ورته پچې وایو تاسې څه ویل ورته چبړې دوی ورته چبړې وایي نو په دې کې دوی لرګي او دغه نور وسایل چې دي له یو ځای نه بل ځای ته انتقالوي په دې خاطر چې دلته دغه د وسایلو د انتقال په برخه کې ستونزې وي ځکه بعضې وختونو کې لارې مناسبې نه وي او بل داسې څه وسیله نه وي چې دوی پکې د خپل سامان راوړي ښه نو افغان صاحب که تاسې د خپل کلي په دود راته وغږېږئ چې په ودونو کې دلته څومره ولور اخیستل کېږي یاره وادونو کې خو بس زموږ 4,000 مهر دی 4,000 افغانۍ مهر دی کله چې یو سړی کوژده وکړي اول چې مرکه لاړه مثال خبره جوړ شي بیا 1,000 افغانۍ اول ورکوو بیا مثال څه چې رواج دا کلي کې یو 4-5 منه کلچې ورکوو او بیا وروسته کله چې واده نیټه برابر شي بیا هماغه ورځ واده ورځ ټاکو مثال یا چهارشنبه یا دوشنبه یا هر وخت شي بیا 3,000 افغانۍ هماغه وخت کې ورکوو بیا هماغه وخت کې انتقام تړل کېږي هر څه بیا خپله او بل دغه ستاسې خپلوالي به هم په خپلو کې او خپلو کې یو دغه د نورو ژبې خلکو سره خو به تاسې رشتهداري نه ساتئ خپلوي یاره بعضو خلکو کړي خو زیاتره نشته ښه په دې ځای کې نشته دی نه او میلمه پالنه کې خو ماشاءالله بیا د درنور خلک نوم لري همدغسې پسې نور الله دې تاسو ته هم خوشحال لري بس څه میلمه پالنه دا خو بس کلي خبرې خلک دي نو بس څه چې یو بس هماغسې کوو بس ډېره مننه په لیدو هم خوشحاله شو انشاءالله موږ به ښکته کېږو کلي ته هم دا چې نن د اختر مبارکۍ ته دلته خلک راځي هغه د ځینې انځورونه به هم راخلو ملتیا مو وکړئ راسره اوسئ په خدمت کې ده خوښ موږ لایف ګرځو کلی کې د کلي له ځوانانو سره بیا په دغسې ښایسته سیوري کې ناسته دا بیل کیف لري بیل خوند لري
موږ پیل کې یادونه کړې وه چې موږ درنور ته راغلي وو او دغه ځوانان چې تاسو وینئ دا د شمشیر آباد کلي دی. له دوی سره به غږیږو، زړه خواله به ورسره کوو. البته دغه ملګری دا د ده ځای نه دی، په چکر راغلی یار محمد حضرت، تاسو به یې پېژنئ، ما اکثر خپرونو کې یادونه کړې ده. او دا نو د همدې ځای ځوانان دي، دوی دلته اوسېږي. کور یې ودان، زموږ یې ډېره ښه مېلمه پالنه وکړه. له دوی سره غږیږو، د دوی سره به زړه خواله کوو. اول له دغه ملګري پیل کوم. سلام ستړی مه شئ. وعلیکم سلام. خیر جوړ په خیر. الله اختر دې مبارک شه. ستا هم مبارک. هېوادوالو ته ووایه چې اختر دې ټول مبارک. هیوادوالو ته اختر مبارک. ته څنګه داسې خفه ناست یې؟ غلی نه نه یم خفه. نه غلی غوندې یې چې څه وجه ده؟ څنګه و اختر څنګه و؟ چیرې لاړې چیرې لا نړې؟ والله همدلته کلي کې. کلي کې ښار ته را نړې؟ نه نه د ښار خلک کلو ته راځي، د کلو خلک ځي ښارونو ته، او تاسو قرار په کلي کې پراته. څنګه و اختر کوم ځره ښه و؟ او ډېر ښه و. ښه په خیر تېر شو؟ ډېر په خیر. ستاسو کلي کې فکر کوم نن اختر ده، دا ولې؟ او درېیم اختر دی که نه، نن ټول همدلته راځي. ښه اول اختر کوم ځای کې؟ اول بله وایګل کې، اول وایګل کې، دویم بیا بیا بل کلي دی زیارت کلي وایي. ښه هغې نه وروسته بیا شمشیر آباد کلي کې اختري. دا ټول کلیوال راځي اختر مبارکۍ ته دلته. ښه ښه ډېر ښه. ته ستړی مه شې. خیر سیمان څنګه یې؟ شکر ده الحمدلله. ښایسته نوم دی؟ عزیز الحق. عزیز الحق. او د همدې ځای که نه؟ او همدې ځای مې شمشیر آباد. چیرې لاړې چکر دې ووهه ودې نه وهه؟ ومې وواله خپلوانو کره لاړو. اختر مبارکي هر څه چې موږ هغو سره پیل کړه. ښه ښه. اوس هېوادوالو سره اختر مبارکي وکړه. ښه ګرم اختر هېوادوالو مبارکي. ته اختر مبارکي وایم ټولو ته. ډېره مننه. ته ستړی مه شې. جوړې ښې خیر بخیر یې؟ الله را نوم مبارک؟ علي اصغر. او علي اصغر. ښه ښه ډېر ښه. چکر دې و کوم ځای ته که نه؟ او ډېر چکر نو پرون چیرې ته تللی وم. ها او بل پرون غټ کلی ته تللی وم وایګل ته، هلته و اختر. ښار کې جالب څه شی و؟ والا ډېر ښه و. نه ډېر پکې جالب څه شی و؟ حالات ډېر ښه و. ښه و؟ امن و امنیت و؟ او هېوادوال ته به دې پیغام څه شي؟ اختر مبارکي په ورکړو. خالي اختر مبارکي ورکوي. خالي اختر مبارکي ورکوي. هېوادوالو ته اختر د مبارک وي. نه نه په دغه په خپله ژبه ووایه، په شي ژبه باندې ووایه. جمع افغانستان خلکن عید مبارک کړه. الله به دواز دی چې الله یا ډېره مننه ډېره مننه. نو څنګه چلی پیره؟ امن و امان دی ځایل څه مزو کې؟ بس ښه چارو پنج. شکر د خوند واخیسته که نه؟ ډېر خوند ډېر خوند ډېره مېلمه پالنه د دې خلکو نه مو تاسو ته یې وکړه؟ تاسو ته یې وکړه که دوی مېلمه پالنه منګه ته یې وکړه. ښه هو ځایل صاحب ښه صحیح ده. وګوره بیا هم ستړي مه شئ. موسم ډېر ښایسته دی، جوړ موسم دی. ملګري را سره دي، دغه یو ملګری نو تاسو دپاره ښه ښایسته شرنګېدلی ترنم کوي. نو زه به بې له ځنډه مایک ورته ورکېږدم. دا مایک دغه ته ولګوه. اول دې نوم راته واخله. نوم مې محمد آصف ده. محمد آصف. او د شمشیر آباد د وایګل کلي ما. د وایګل کلي. ښه ښه. څنګه اختر څنګه وایګل کې؟ ښه و ماشاءالله. ښه صحیح. چېرته راغلی اختر مبارکۍ ته که نه؟ ښه. اوس به راته یو ترنم وکړي او په خپله ژبه به یې وکړي. په خپله پاشویي باندې؟ سمه ده. بسم الله. اے شیرین وطنم جانم بیتوی قربان سے زب سیر کی درایا مزای افغانستان سے اے شیرین وطنم اے نام مزای افغانستان سے خوروارا تمام جہان سے نامستا یریتا یردہمن تن لڑزان سے زب سیر کی درایا مزای افغانستان سے اے شیرین وطنم اے شیرین وطنم جانم بیتوی قربان سے
जब से यार की दुराई मजा अफगानिस्तान से ए जमद खन खन जुआनान शरियत जारी सी सादगानान इस्लाम खंजरी तारा हर चुजा रवान से जब से यार की दुराई मजा अफगानिस्तान से ए शीरीन वतनान ए शीरीन वतनाम जानिम बेतवी कुर्बान से जब से यार की दुराई मजा अफगानिस्तान से ए वतन मायो बबान से मियज नमती बुएवान से केवा मन खिजमती यो आगा तमासरान से जब से यार की दुराई मजा अफगानिस्तान से ए शीरीन वतनान ए शीरीन वतनान जानिम बेतवी कुर्बान से जब से यार की दुराई मजा अफगानिस्तान से ए शीरीन वतनान ऐसे पुल मुलू तुझे गर नाई हमें वतन लमा मजनूनाई बकार के तार वाते ना जाए वे गल जान से जब से यार की दुराई मजा अफगानिस्तान से ए शीरीन वतनाम वाह माशाल्लाह 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 ډېر ښایسته ډېر عالی ډېر عالی د غږ خواږه د کم مشه ډېر خوندور واقعیت خوند وکړه خو دا چې په معنا نه پوهېدم خو فقط هغه د وطن په ساحه کې دومره پوه شوم چې وطن یادوو د وطن صفت یې کوو نو ډېره مننه تیار ناست یو یو بل ښایسته ترانه به هم راته وکړي تاسې کښېنئ تاسې کښېنئ وسړی کښېنئ او ښایسته ترانه بل د ننګیالو وطنا بیا بس ارمان دے لون شم زړ گیا ہمیشہ وینو باران دے لون شم زړ گیا ہمیشہ وینو باران دے پرد داسې لون شم خوشحاله یم ټینګه ملا تړازې ولاړه یم نیره غم چانه دا یقین دا می ایمان دے نیره غم چانه دا یقین دا می ایمان دے لون شم زړ گیا ہمیشہ وینو باران دے نیره غم چانه دا یادا دے زما دے غرونو باندې محبت دے زما سر جامو کې ګرځم رب لیکلې دا برمان دے لون شم زړ گیا ہمیشہ وینو باران دے اے د ننګیالو وطنا بیا بس ارمان دے لون شم زړ گیا ہمیشہ وینو باران دے سر جامو کې ګرځم جگر خون ما تو وطن لیلا از مجنون ما ډېر خوشحالي دا نو راغلی امارات دے لون شم زړ گیا ہمیشہ وینو باران دے اے د ننګیالو وطنا بیا بس ارمان دے لون شم زړ گیا ہمیشہ وینو باران دے ہے ملی بیرگا تور پیگا ورشا یټګ باندې ودرېګا مونږ در پسې یو سر متانه قربان دے لون شم زړ گیا ہمیشہ وینو باران دے اے د ننګیالو وطنا بیا بس ارمان دے ہائے سے پل ملوگا مگر ز بازار کے گلونا ډېر دی ننګرهار کے اسے غم در نور وی گل کلی مکان دے لون شم زړ گیا ہمیشہ وینو باران دے اے د ننګیالو وطنا بیا بس ارمان دے ډېر عالی ډېر عالی ډېر عالی ډېره مننه سلامونه بیا هم ستړي مه شئ
بیا هم تاسو ټول د اختر مبارکي وایم. زه نو په درینور کې یم درینوري ځوانانو سره توره هم دا هم له دوی سره ماته واخیستله مال زه به تاسو هم در وښایم له دوی سره به زه خواله هم وکړم او خبرې به مو سره وکړو. وبخښه دا خوږ نه شي ستړی مه شئ خیر بخیر یې جوړې خیرتي ده څنګه اختر دی والله شکر ده ښه ده ښه ښایسته روان دی ښه ښایسته روان دی او نوم مبارک دې چی و چې نوم دې چی و دایمور دایمور دا همدې شمشیر آباد کې د وایګل درې دا زه وایګل درې یم دغه ستاسې د خولۍ او په خولۍ کې ګلې ښودل دا به ستاسې ځانګړی دستوري رواج بس داسې شوق دی مړه ځوانان کې دي بس او دا ساده پکول دی اوس دغه ځوانان دي ټول دي وګوره دغه پکول سره کوي کم سپینګری دی ساده پکول سره کوي او د ځوانانو بیدار رقم ته خولۍ او دغه توره بس دې الګ به راوړی دی بس یو شوق د بارات چېرته به پیدا کړی او کنه دا نو ستاسو ځانګړی دود دی فرهنګ دی ډېر ښه دا راته ووایه چې ښار ته په چکر تللی وې که نه ولې نه ډېر تللی یم ښار کوم ځای ته راغلی په چکر دې اختر کې دې اختر کې ونه یم تللی نه یې تللی یوازې همته راغلی د دې اختر که مجالبه خاطره لري یوه جالبه کیسې راته وایي چې په دې اختر کې تا لپاره ډېر جالب و خوره آینه ایدانا گیر کدنه ایګړ کده یبا ایمل تراشه دم یو سندري وطن د بارا صحیح ده او بس بیخي صحیح ده بیخي صحیح راځه کنه ایدانا ای دوډنګا به کدای مجھے بھی اتنا یہ بالګړ کوم لاړګي تراشه بارام ګنا پاو یا تراشه ای کېده ځا کده نه ماده ها تو به خزا زاغه شعر نه وراته ها زما شعري زده نه دی وسو ما سندري نشم وایي او ستاسو یو ټپه د اختر پاړی یو خوږه خاطرې دم پښتون په دې ته ورکو خاطر دغه وکا ته د ټول ته د اختر مبارکي ورکا عید مبارکي ورکا چې پښې باندې پښتو باندې په پښې باندې دې مبارک واس کړه کوی با دې مبارک واس درګه کنه پښتون په دې ښه د اختر مبارکي په خپل شی باندې شوایله ته کده نو کده په خپل شی پیغام باندې شي کی هغه یو دی او نه په خپل شی ګوره فرق کې سره فرق نه کوي پښتو او پښتو ګوره فرق کې سره اختر مبارکي ورکړه اختر مبارک ټول په دغه په خپل شی ایدو مبارک دغه څه کنه پر څه به وغږیږي ډیره مننه کور مو ودان نو اختر دلته په دغه ځای کې د دوی دی ځکه په کلیواله ساحه کې اختر بیل کیف لري بیل خوند لري موږ دلته راغلو وګرځېدو له دوی سره مو چکر ووهه ماشاءالله یو خو دغه درینور په ښکلا سمبال ده په طبیعي ښکلا داسې چې تاسې کومې ځای ته ګورئ منظرې ښکلې دي شنې منظرې دي ګڼ شمېر سیلانیان هم په چکر راځي دغه ځای ته بل د دې ځای خلک ډېر میلمه پاله دي موږ راغلو دې سره مو اختر تېر که ښه مینه یې راکړه تاسې ځوانان مو لیدل دغه ګلان او پکولونه دا نو د دوی خپل دود او فرهنګ دی چې دوی دغه شی نه په سر کوي واقعا زما دپاره ډېر جالب دی دا چې تاسو لپاره په څه ډېر جالب و هغه به تاسو په کمنټ کې ولیکئ نو زه به هم د خپله خپرونه په همدغه ځای کې پای ته ورسوم تر بیا چې زه زلمی زل ستاسو په خدمت کې حاضرېږم تاسو په لوی بخون کې خدای سپارم ښې چارې ښه وخت د الله په امان ټول ورته لاس وخوځوئ